أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. د دې مخکې سره ربط مخکې الله سبحانه و تعالی مسله د حل و حرمت ذکر کړه. نو کله چې د حل و حرمت مسله ذکر شو نو شیطان د خلکو په ذهنونو کې دا وسوسه چولې چې نامناسب تپوسونه شروع کی. قرآن نازل شلو نهي و فرمایله چې بے ضرورت سوالونه تپوسونه مکوئ. دویم ربط دا دی مخکې آیات کې تیر شو لا یستوی الخبیث، خبث امر باطنی دی. خلقو تپوسونه شروع کړو چې خبث څه ته وایي. نو قرآن نازل شو بې ځایه پوښتنې مه نه کوئ. او د آیت کریمه شان نزول ځینې مفسرینو لیکلی. صحابی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی من ابي. یو بل کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې اين ابي، پلار مړو. وای اين ابي، ما پلار بچی ته جنت کې وي دوزخ کې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې هو فی النار، پلار خو د جهنم کې دی. مسله خفش. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې اباک و ابي فی النار، ستاسو زما پلار دوړ ور کې دي. ښا تسلی ورکوله چې اوس ته پوښتنه دې وکړله جواب وشو نو اوس مې داسې خپش. یو بل کس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی اوخه ته ورکاوه وای نه دولتي زما ورکه اوخه بچی ته. نو دا اوس هغه ته پوښتنه دي چې د دې ضرورت نشته. یلکه یو بل صحابي را اکرام بن حابس دا آیت نازل شو چې ولله علی الناس حج البیت، د خلکو الله د پر په خلکو حج دی. ناغه صحابي ورته وی چې حج هر کال دی او که عمر کې وکړت دی. قرآن نازل شو به زه پښتنه ما کوي وس څه ته پوښتنه کوي. اشتیام کله کله د پښتنو سره مسله سختيږي. بنی اسرائیل ته خو غوازه کا سخته شو چې ته پوښتنه ډیر شو. شریعت کې یو شی بیان شوی ښکارا شوی بس نور په کې ډیر چېړ مکو منه تسلیموا. یا ایها الذین آمنوا ای دی ایمان والا ولا تسألوا عن اشیاء، تاسو ته پوښتنه مکوئ دا هغه شی وبارکه. اشیاء دا صيغه د منتهى الجموع غونډه ده او اشیاء کې الف ممدوده ده لکه حمرا غونډه. نو ځکه دا حرف جر په کار نه دی کړی. ان تبدلکم کچیری ظاهر شي تاسو ته تسؤکم خفب کی تاسو، یعنی ځنی وخت تاسو دیو شي تاسو کوي کاغه در تخکارا شنو به په خفشي. لکه ګوره سړی تاسو کې کنه چې پلار می چیته دی ور کې دی نو به خفاو. و ان تسلوا عنها وکتاس تاسو نه دی شی او برکه کوي حين ينزل القران، په وخت چې قران نازل دی شي تبدلکم ظاهر کیږي به تاسو ته. اف الله عنها لا ما فی کړي د دې، یعنی د دې علم نمخ کې کتا سو تپوسونه کړي دي خیر دی خودی نورسته احتیاط کوئ. والله غفور حلیم، الله پاک بخنه کون کې صبر کون کې دی. قد سألها قوم من قبلكم، یقینا چې تپوس کړي د دې اشیاء مبارکی قوم استاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین، بیا ګرځیدلی و په دې باندې کافرانه. دې سوالاتو د وجنه به کافر جوړ شوی و. لکه وګورئ کنه صالح علیه السلام نه خلقو قوم دا سوالو کې چې موږ ته یو اوخه د کاړي نه راو باسه به دې منو اوخه راوته، اما اوخه دې خلقو ونه وجله به په عذاب رانغه نه کافر شو کنه.
موسی علیه السلام قوم د جهاد مطالبه کړې و چې جهاد فرض شو نو بیا ټول مخ وانه ډولو نه شو کولای وې نو په دې وجه باندې په حدیث کې راغلی دی تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی را نقل کړي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الله افترض فرائض الله پاک پتا سو باندې چې سيزونه فرض کړی دي فلا تضيعوها هغه پام کوي برباد نه کوي وحد حدودا الله پاک تاسو ته چپولي خېدي فلا تعتدوها دا لا پولونه ورتیر نشي او به وای چې وعفان اشیا اولات سيزونه درته معاف کړی من غیر نسیان نه لا هیر شوی الله نه ندي خو الله پاک اسی معاف کړی دي پریخي دي نو فلا تبحثوا عنها دغه مباحثه مکوي کنه هغه کې چیړ مکوي نو د دې جنا ثابتېږي چې ځنې تپوسونه دا پکار نه دي چې مسلمان هغه تپوسونه کوي اوس تاسو راځي طالبانو کوم قسمه تپوسونه په شریعت کې ناجایز دي امام شاطبی کتاب دی موافقات هغه لیکلي دي چې لس قسمه تپوسونه په شریعت کې دا ناجایز دي امام شاطبی کتاب دی موافقات څو قسمه پوښتنې جایز نه دي اوله پوښتنه دا جایز نه ده چې کوم شي کې فائدہ دینی نه وي فائدہ دینی چې دینی فائدہ پکې نه بس دا پوښتنه مکوا لکه ما درته ویلي حذیفه رضی الله تعالی عنہ وایي چې منبي پلار می څوک دی د دې پوښتنې څه ضرورت دی لکه ابل راغی اي نبی پلار می چیته دی و دې کې د څه دینی فائدہ ده چې دې ته پوښتنه کې الکه ځنې دا شیخان چې کله کله دا جمعه ته استاد نه پوښتنه کوي یره استاد جی کنه د ابراهيم عليه السلام چې هغه دلال کړي او هغه وحي چو خوري خیرات خور نه ته وسره څه کار دي کې تاسو کار دي کې څه دینی فائدہ ده دویم د کوم شي چې بیانې کافی شوه بیا پکې سوال پکار نه دي تپوس پکار نه دي ښا اوس الله دې یو شی بیان کړي صفای کړي دی او ته بیا پکې بحث مباحثه کې لکه ګورئ الله فرمایي چې ولله علی الناس حج البيت دا الله د پر خلکو باندې حج د بیت الله دی صفه خبره ده حج تازه اوس بیا پکې ته پوښتنه کول چې حج به هر وخت کو هر کال به کو کله کله به کو بس دې ته پوز ضرورت نشته کنه بیان شافی کافی شوه دریم سوال د دې شي چې په دغه وخت کې ورته ضرورت نه دی اوس وخت کې ورته ضرورت نشته او ته تاسو کې دې مثال د شي لکه اوس موږ دغه تفسیر کې ناشتي ترجمه کو یو طالب راپورته شي دا نکاح شي دا اوس دغه وخت کې دې سوال څه ضرورت دی موږ دغه تفسیر کو ته اوس ماته نکاح شي دا یا دې مولي په خیرات څنګه دی نو ته خیراتونو مسلې و چې وکړه ته ترجمه کو په دغه وخت کې شی جایز نه کله کله څلورم سوال دی په اغلوطات سره یعنی اغلوطات هغه معماګانی دي چې دغه جواب نه لکه دا اوس وختو کې په دې میسجونو شروع شوي کنه یو شی دی او داسې سره دی او داسې پخې دی ویخه یعنی اغلوطات هغه مغالطه هغه معماګانی چې د هغه جواب نه نه د دې ضرورت هم نشته یعنی دا سوالم ناجایز دی چې ته د داسې اغلوطات پښتنې کې او ابلوز یو چاته میسج راغلی موږ مرګره دی مفتی دی نو ماستان منځنه مخ کې ما ته ټلیفون وکړي نو دا څه شی دی او د څه د شی دی مالداتا چې کوم سوالو کې مفتی سره پدې کې زه سوچ نه کوم د سر ماستان باندې نو سره ټلیفون وکړي مالدې کې زه سره سوچ نه کوم مالدې چې بې ځای سوالو کې سوچ کول په سړی مونږ غلطي وی رښتیا ولا اوس ماستان باندې کې وظیفه غلط شوم ویندې سوچ کې تلم په دریم رکعت کې کېناستم مالدا بې ځای ته پوښتنه دي پنځم د علتونو د احکام شرعیه پوښتنه کول یا الله پاک حکمونه دي او ته اوس پوښتنه کې د دې علتونو یاره دا مونږ په منګ ولې پرس کړي دا روزه چې موږ ته وې دي ګرمي کې ونی سي دا ولې نسی علت څه ده بس د احکام شرعیه او د علتونو پوښتنه مکوا ک علتونه موږ ته چې علیه السلام بیان کړي علماء د دین بیان کړي خدا کني تنور د الله په کارو کې کارونه ملاره نو دا مونږ په منګ ولې پرس کړي دي دا موږ نو حج ته نو ولیزو دا خو ته د علتونو پوښتنه کې کنه دا جایز نه دي شپږم
سوال د هغه امور چې هغه سره تکلیف پیدا کیږي. تکلیف سوال د هغه امور چې سره تکلیف پیدا کیږي دا پکار نه دی. همغه د بنی اسرائیل سوال وای کنه څومره تکلیف جوړ شو وانه پیدا کیدا. وم سوال په مقابله د کتاب او د سنت کې په خپل رائے سره د الله کتاب و خبره کوي د الله رسول و خبره کوي او ته په خپل رائے د دې په مقابله کې یو سوال پیدا کې بس د الله او د رسول خبره به معنی د دې په مقابله کې با په خپل رائے سوالونه نه جوړه. اتم سوال د متشابهاتو نه دی. یو سړی متشابهاتو د قران کې تنه پوښتنه کوي چې نن ته ماته د سی وای کنه چې د الله په قران کې وي دا هم مبسوطتان د الله دوړ لسونه د لسونه څه خلته دي ورته غل کې نه کنه دا خو معلوم المعنی مجهول المراد دي مرادونه ته نه دي معلوم. اتم سوال د مشاجراتو د صحابهونو د صحابه کرامو منځ کې اجتهادي مشاجری او اختلافات راغلي دي او یو سړی راپورته شي چې یره چې د امیر معاویه او علی رضی الله تعالی عنهم کې جنگ دا بوالي او څه شو پاتې دي جنگو ته پوښتنه مکوه ته ضرورت څه دی کار دی وسره څه دی. لسم سوال د تعنت او د ضد. سوال د تعنت او ضد دي ته وي چې ته دې خبرې په جواب پويږي خو بل سړي نه سوال دی د پرکه چې وي را باندې کې درا باندول سوال د دې د پاره نه کې چې ځان په دینی مسله پوي کې خو یې ولم پلان کې ملامم بند کې ښا دقه سوال د ضد تعنت. نو تلک عشره کامله لس قسم سوالونه شریعت کی جائزه ندی. ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله ند ګرځولي الله پاک من بحيرة وقت پرې کړې شوی ولا صائبة آزاد پرې خودلې شوی ولا وصيلة او نظم کړې شوی ولا حام او نه هغه اوخ شا بچ ساتون کې ولكن الذين كفروا لكن کافران چې دی افترون جوړي په الله باندې دروغ او اکثر د دوی نه لایقلو نه پويږي عقل پکې نشته. په دې آیات کې بیان د تحریمات د مشرکین دی چې مشرکین د ځان ځنې خبره سروي حرام اول. بحیره دا کوم سروي دی؟ مفسرین کرام لیکلي دي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وای چې کله به یو اوخه 15 ځل لنګ شوا او بچی به راوړه مشرکانو د زمانی جاهلیت با د اغي وخت پرې کې غوڅ به کې او به د اوخه پرې خدا بیا به په نچا باروړو نه به په چا سورلی کوله او نه به د دې اوخي چا وړې خست پر پرې کولې شوې او نه به چا د ابو غیا نه منه کوله کده چا په جوارو کده چا په شوتله به ورغله بس خې په کې ځان مړولو. دې ته ویل شي بحیره. خود دې خبرې سره چې دا ما کومه قصه وکړه امام قرطبي د سعید ابن مسیب رحمت الله علیه یو بل خبره هم مرګري کړي وی دا با یا اوخه یا غوا یا ګډاوه چې جاهلیت زمانه خلکو مشرکانو با د دې پي د خپل الہو د پاره نظر کړي او به ولا غوک پرې کې او ویل چې بس دا بنور ګرځي نو بحیره معنا غوک پرې کړي شوی. دو تفسیر مې ګوریا کې وکړه تاسو کې خیالو کې د عبد الله بن عباس تفسیر کې د نظر خبره نه و یک سب دا و چې 15 سبلنګ شوغه ورته پرې کې ګرځي دا دا د امام قرطبي خبره چې د سعید بن مسیب د پدې کې بداوه چې نظر به کړه پي به نظر کړی د الہو د پر شوده هغه به ولغت پرې کې د دې دوه تفسیرونو نتیجه په اخر کې به راوځي ته بیانوم. وس صایبه چې و
ابو عبیده وی دا اوخو یو سړی به مریض شو، به دا اوخو نظر کې وی کما تعالی دې مرض نه شفا راکړه، یا می دا زوی خشو، یا می دا غایب زوی د لیسترلیا ته لندن ته مثلا تړي راغې، نو دا اوخه به آزاد ګرځي او دی باندې به بیا نه سورلی، نه به پیڅوک پیټي وړي. دا به په دې خاطر نظر کړه. نو سوچو کې ورته دې کې خو نظر د غیر الله نشته کنه. مریض به یا به زوی مریض یا به پلار مریض یا به مور مریض و، دا به نظر کړه کما تعالی شفا راکړه، دا اوخه به زبې د الله په نام باندې ګرځي، دغه آزاد فریدما نبی باغ آزاد ګرځي، دله په سولي کول نه چپی پیټي وړو. خو دې سره بل خبر مرګري کا امام قرطبي او تفسیری خازن او امام بخاری رحمه الله کتاب تفسیر کې د سعید ابن مسیب قوله نقل کړي. هغه وی چې کله به یو تن مریض شو، نو بیا به دا اوخه د خپل الہو د پانامه نظر کړه او به خوشی کړه، به چې ګرځه. نو صاحبہ معنا خوشی کړي شوی، آزاد خوشی کړي شوی، سورلی پینوا پیټه پینو. دریم حیوان هغه وسیله ده. وسیله وای چې کله با یو تفسیر دوی دا کړی دی چې وی ګډه با و بچی راوړ، نه کچې ته بداوم بچي مذکرو، نو علال به کې خزو سړو ټول بخورو، کداوم بچي به صرفن خزه بچي به راوړه، نه به په ګډو کې پرې خودله انده چې بغیر زیاده. او کچې ته بدسي وشول چې خبر کا بلنګ شول که مذکر او مؤنث، نو به دا مذکر د مؤنث د وجه نه پرې خودلو، او به ویلې وی وصلت خاها دی دوا خبر کلنګ شوې ده ګډې وندر راوړې بلې خزه د دې خزې د پاره دا ورور مو سره وصلن پرې دی، دواړه دې ګرځيږي. نو دې ته وسیله زکو چې وسیله زم کولو ته ویدل ته دا خبر کا چلنګ شوې ده، دا دوه چی چې راوړې دي یو خزه بل نر دا به سره وصلن پرې خود دې وسیلې په باره کې امام بخاری په کتاب تفسیر کې وای چې وسیله دا بچ کله یو وګړه لس کرت لنګ شو، څو کرته او لس واری به مؤنث بچی راوړه، هر واری چې لنګي یو خزه بچی راوړي. نو بیا به دی خلکو ویلې وای وصلت وصلی وکي دی ګډي سمانا ده لس واری خزه بچی راوړي ده. نو ابن اسحاق وای امام بخاری قول ذکر کوي جعلوها باسم طواغیتهم، به دا په خدای په نامه ده بوتانو. نظر د غیر الله په راغی کنه، اول صورت کې ګوره پکې نظر نو، اخیری حام ده. حام کی شو وای دا حام به هغه اوخته ویلي چې کله بدی اوخه لس اوخانو باندې با دی وختو، یعنی د شوی چې لس اوخانه وطن بلار به شوی. ایت تاسو په پښتو کې اندوي پحل لس اوخانه وطن بلار به شوی. نو بیا به دوی څه ویلې وی اوس نو داسې وکي دا اوخ پرې دی حام بچکون کی ته وي نور د دې پلا دا شا بچو ساتي، شاید څنګه کوي بچو ساتي بس وی پرې چې ګرځي نور کنه دونه ټول توري وکړي لسو خانه دغه کړی، نو توري چې کړی د ترزنو خو د پرې چې ګرځي نور پهلوان دی. خوم دې ځکه امام قرطبي بل خبره لیکلې ده وای چې دا اوخ بکله لس اوخانه بلار بیکړي، بیا به دی خلکو دا اوخ را واخستو د دې برسه بوقام نه دی دا په دې باندې به د تاوس مرغه او بڑا د سی ولګوله بڑکا، او بیا پری خودو. او امام قرطبي وای چې ارسلوها على اسم توغیتهم، په نوم د بوتانو به پری خودو، نظر د غیر الله به پکې وکي. ندته حام ویلي، نو حام زکه ورته ویلي چې حام بچ ساتون کی ته وای ویلي دی اوخه نور د شا بچ ته نه به پوخانو خي جنو په اوخانو باندې خي جنو په سولي کوي.
نو تاسو کې خیر کړي ما دي څلور او حیواناتو په تفسیر کې تاسو ته غبر قولونه ذکر کول بنا په اول قول به پکې نظر نه خو دي دویم قول سره پکې شو ما جعل الله. اوس ته اول قول مطابق طالب جان مسله واوري، یو مشرک دی، یو جاهل سړی دی، یو حرام شی د ځان حلال کې، یو حلال شی د ځان حرام کې. یو مشرک سړی دی، جاهل سړی دی، حلال څاروی را وخت شي کې د حرام کې په ځان د دې غوښه خوړل جایز دي او جایز دي. ولی؟ ځکه چې دا حلال دی او د نظریې مطابق چې دی ورته د حرام په سترګه ګوري، شی خو نه حرامېږي. که حرامېږي نه حرامېږي. بیا به د دې تفسیر چې هغه اول تفسیر مې کړی ما جعل الله، بیا به د دې څه معنا کې ما جعل الله نه دی ګرځولی الله تعالی، نه دلته به تاسو جعل تشریعي واخلئ، یعنی دا مشروع کړي نه دی الله تعالی من بحیرتن چې دی غوګونه پرې کړي. دا دوی چې دی غوګونه پرې کړي دا کار الله مشروع کړي نه دی، یعنی دا کار دوی د ځانه جوړ کړي دی، نه دا خو څه مشروع نه دی دوی ته د الله د طرفه. نو چې مشروع نه دی نو څه معنا شوه؟ د په دې خوله باندې دا حلال چیز نه حرامېږي، نو د په دې خوله باندې دا حلال چیز خو بنا دا دویم تفسیر مطابق چې الته به نظر د چا کولو، نو بیا به د ما جعل معنا دا شي ما جعل الله ما حل الله. څه معنا وشي؟ نه دی حلال کړی الله، بحیره حلال نه ده، صیبه حلال نه ده. ولی حلال نه ده؟ ځکه دې کې نظر د غیر الله دی، دې کې شی طالبه نظر د غیر الله دی. نو په اول صورت کې جعلی تشریعي، دویم صورت کې جعل په معنا د حل سره دی. الله دیو کې پوښوي استای او د آیات ګره ګران هم دی. تفسیرونه دوه شو، دا اول تفسیر مطابق با دا سيزونه نه حرام، د دویم تفسیر مطابق به نظر د غیر الله دی به شي حرامي. ندی ګرځولي الله پاک بهيره، یعنی دا بهيره دا خو د ځان د خلکو جوړی کړی دي، دا الله د طرفه څه مشروع خو نه دي دوی ته. یا دویمه معنا وکا ندی حلال کړی الله بهيره، ځکه دې کې نظر د غیر الله دی او دې سره چې دې شی حراميږي. نه د ګرځولي الله پاک بهيره وقت پرې کړی شوی وخه، ولا صيبتن آزاد پرې خودلې شوی، ولا حوسیلتن او نظم کړی شوی، ولا خامنه او نبچت او نبت شوی. بچ شوی هم دا معنا چې او شای بچ ساتلی ده. لیکن کافران چې دی جوړي په الله باندې دروغ او زیاتر د دوی نه پوهیږي. او حدیث پاک کې راځي طالب جانا یو کس ته په نامه ده عامر ابن لحی خزاعی، څونه میږي عامر ابن لحی خزاعی، دا د جاهلیت ته زمانه یو سړیو او دا د مکه مکرمه د بیت الله دغه و د مشرو د مکه چې د جاهلیت زمانه کې د مشرکان لاس کې وکنه، د مکه شیو سردارو او د بیت الله شریف متولیو. په مکه کې بت پرستی وا، خدا شیزونه نه ولکه دی اوس چې موږ بیان وکې. رومبنه سړی دی چې عربو ته دا شرک فی تحلیل و تحریم راوړی دی، دا سړی دی، یعنی دا څاروي او حرامول او نظرونه د غیر الله په نامه باندې دا رومبه سړی دی چې دا شرک راوړی دی. دا څنګه میږي عمرو ابن لحی خزاعی څنګه میږي لکه. او په حدیث کې راځي مبارک علیه الصلاۃ والسلام چې کله معراج په شپه باندې اسمانونو ته لاړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث کې راځي د بخاری شریف حدیث دی، رسول الله فرمایي وی رأيت عمرو ابن لحی خزاعی یجر قصبه فی النار، و ما عمرو ابن لحی خزاعی په جهنم کې وکړو چې د خپل کلمې د سره خکلې په اور د جهنم کې. وکانه اول من سیب الصوائب، د رومبه سړیو چې د صایبو ولا مسله د شروع کړي و چې د سروي په نظر د غیر الله کې دی ګرځي دي آزاد دي ګرځي په جهنم کې پچې شي ګرځېدو په خپل کلمې ځان په ساده سره خکلې، لکه کلمې راوتلې وي جهنم کې یجر راخکلې سړي د خېټې نه کلمې راوتلې او راکاږي نو سم خرګاړی نه دی. نو دغه سي نبی علیہ السلام کتلی وو واذا قيل لهم تعالوا، دا اوس مشرک دلیل واوره. وګوره شرک هم کو، د ځان حلال او حرام هم جوړول، او کتاب ورته ویل چې دلیل یې بس موږ پلاران موږ نه خپایده کنه، هغه دا کار کړي. او کله به چې ویلې شونه تا تاسو راشه کتاب ته چاله نازل کړی دی او د رسول الله سنت ته دوی ویلي حسبنا بس کافی دی موږ لپاره هغه عمل چې موږ مونږ په هغه باندې خپل پلاران، اگر کله دوی پلاران نه پوهیدل په یو شی باندې نه په هدایت وو. یا ایه الذین آمنو علیکم انفسکم، دا ترغیب دی تبلیغ ته. اے دی ایمان والو
پتا سو باندې لازم د اصلاح د خپل نفسونو تاسو ته زره نشي درکولې څوک چې گمراهي کړي چې تاسو په هدایت باندې خاص یو الله تاسو ورګرځیدل دي د ټولو خبر برده کوي الله پاک تاسو ته په هغه چې تاسو کوم عملونه کوي علیکم انفسکم پتا سو لازم دي تاسو نفسونه علیکم اسم فعل په معنا د الزمو علیکم اسم فعل دی په معنا د الزمو سره معنا لازم دی پتا سو باندې انفس اصلاح د خپل نفسونو کوي لا یضرکم تاسو ته ضرر نشي درکولې من ضل څوک چې گمراهي اذا اهتدیکم چې تاسو په هدایت یای په دې جمله کې طالب جان ظاهرا یو سوال دی سوال دا دی چې ګوري ظاهر د ته خود سي معلومیږي چې ته په هدایت باندې یې نو بیا د گمراهانو گمراهي تاسو ضرر نشي درکولې مطلب دا دی چې گمراهان هر څه کوي خو ته په خپل د خپل ځان په هدایت کا نو بل چا غم مکوه لکه وی شیخ فرید او پټخله دی بیتری ده نو د شیخونه د مولوی صاحب چې پټخله بیتری ده ته چې په هدایت او بل سره گمراه دی او ته هغه ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر ونه کې نو خو بیا خو مولوی صاحب ته ضرر رسیږي کنه په دې ضرر د رسیږي چې ستاسو موریم جوړیږي او دویم د چې هم هر عذاب چې راغی د په کې لتاړي او دلته خو قران نه شي معلومیږي وې ته ضرر نشي درکولې ضرر ولې شي درکولې چې امر بالمعروف نه کې نهی عن المنکر نه کې خلک گمراهي کوي او ته چې زه په هدایت ما نو اول ضرر اندازې چې لکه ستاسو موري د امر بالمعروف ته ادا نه کړله ته ګناګاری دای مدد چې عذاب راغی ته به سره لتاړي او دته چې لا یضرکم نو د دې په اړه کې مفسرینو مختلف توجیهات ذکر کړي دي یو توجیه خو مفسرین د ذکر کوي چې اصلا د آیات کریمه په هغه وخت نازلو چې صحابه کرامو اکثر اسلام راوړلو خو پلرونو خو بیا ما سه په شرک باندې پاتې وو ځوانانو اسلام راوړلو مشران پلرونه چې هغه په شي پاتې وو په شرک نو مشرکانو اعتراضونه په دې صحابه شروع کړه ورته به ویلي چې پلار چې دی ستا پلار زمونږ په دین دی مشرکانو ورته ویلي او ته پکې یو الله مانی مطلب پلار د شرک یو ته پکې توحید مانی دا څنګه مسله ده نو قران نازل شو چې علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم ګوره چې تم مؤمنی ته ایمان ومني او تا سره په دعوت کې پلار ایمان نه مني نو بیا خدای هغه ته دعوت ورکړي وغه ایمان نه مني نو تاسو ضرر نشي رسولای دعوت ته ایمان ورکړي وغه ایمان نه مني نه وروړي نو تاسو خدای ضرر نشي رسولای یا دا معنا ده او یا دا معنا ده طالبہ چې ګوري قید کې خودو تاسو ته ضرر نشي در سره ولې من ضل اذا اهتدیتم چې تاسو په هدایت یې د دې اذا اهتدی د هدایت کې دونو د جملې نه دا هم ده چې ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کې کته امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه کینو اذا اهتدیتم یې نه نو دا معلومیږي چې د اذا اهتدیتم په جمله کې د نه دغه داخل دی امر بالمعروف و نهی عن المنکر داخل دی نو چې ته امر بالمعروف هم کې نهی عن المنکر هم کې او په هدایت باندې او بیا هم څو گمراهي ولا یضرکم هیڅ تاسو نشئ رسولای تو ورته بیانات کې او یدی دې تفسیر هغه د عبد الله بن مسعود خبره ده عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه د آیات مستاق هغه د اخر زمانی حالت خي او د حدیث ته جلالین شریف کې علامه سیوطی ذکر کړي چې دا اخیره زمانہ کې چې کله د فتنو زمانہ شي او هر سړی د خپل رائے نه متاثر شي او یو سړی د بل دنیا غوړه کړی شي او هر سړی د خپل خواهش تابع شي او د فتنو هاوت شي دونه فتنی راپورته شي چې څوک هم د فتنو نه په امن کې پاتې کېدل نه شي نو باس به هغه ټیم کې د انسان د ذمہواری د امر بالمعروف هم ختم شي نو بیا به فقط خپل ځان حفاظت کې نو بس اذا اهتدیتم بیا لا یضرکم من ضل دا هغه د قیامت نه لګمخ کې ټیم خي د صفتنه به قاریجان د ځمکې سر تر راپورته شي چې صرف د ځان خیال کوي چې وسته پکې چې ته د فتنو په سیلاو کې ونه ورځيږي یعنی په هغه وخت چې کله فتنه د قیامت نه لګمخ کې لري زیات شي به د انسان د غاړې نه ذمہواری د امر بالمعروف پریوزي به د امر بالمعروف خبرې پریګه د ځان غم کوه پوی پېنه شو لکه هدي دې مثال دی لکه وسلګي لګي وبره روان دي او ماشومان وړي نو ته غټ سړی او ته خونی شي وړي نو ته کوشش کوه چې مثال په توګه د ماشومان را بچ کړي دی وبونه چې ویني سي ته خو نه وړي ورکوش په خلک را پورته کا اوس لګي لګي وب په وبو سیلاب کې را د خړ کې را روان وي ماشومان وړو ته بچ کول
نه ته خو نه شي وړې ته ماشومان بچ کول. ناڅاپه یو لوی سیلاو راغی په دې خور کې. اوس د ماشومانو غم کوه، د ځان غم کوه. خپیو بس ماشومان پرېږه د بس وړي به وي. تا وړي کنه چې ته ماشومانو ته کینم چې به حفاظت کوم بچ کومه. په دې لکه چې خپوی نه شوي. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض. دا دو آیتونه دي چې دا مولوی سلیک پیچیده دي، سختی. د دې لپاره چې د دې آیتونو په مقصد سره پوه شي مخکې به یو قصه ذکر کړي، شان نزول. نو بیا به دې آیات باندې تاسو ان شاء الله پوه شئ. واقع حدیث پاک کې راغلی ده، یو صحابي دی مسلمان، د هغه نوم دی بدیل ابن ورقا. دا یو ځله د مدینې منورې نه چې تجارت باندې روان شو. لاره کې د ملګري شو دوه کسه، تمیم داری او بل کس دی عدی ابن بداه. دغه دوه ملګري دا نصرانیان دي. تمیم داری نصرانی دی او عدی ابن بدان شه دی نصرانی، او بدیل ابن ورقا شه دی دا مسلمان دی، صحابي دی. نو یو مسلمان دو نصرانیان، دوی د مدینې منورې نه روان شو او تجارت ته لاړل. تجارت ته او مثلا کوم ځای کې چې د دوی سفر او تجارت او سامان واخیستلو سامانونه واخیسته. او کله چې سامانونه واخیسته نو د بدیل ابن ورقا صحابه خاصم دي، روخيار خلک د خپل اخیستل شوی سامان یو فهرست دی ولیکلو. مثلا ویلیکل چې ما یو جام اخیسته دی په دومره قیمت او شکل د جام داسې دی، سرو زرو سپینو زرو یا څه. دا یو پیاله مې اخیسته او په دې باندې ګلونه دي یا کونډه دار ده او په دومره پیسو باندې ټول څومره سامان چې اخیسته او هغه فهرست کې لیکلو. او فهرست خط د په خپل سامان کې د ننۍ خو پټ. کله چې تجارت خلاص شولو به تر روان شولو واپس مدینې منورې ته، دغه صحابي بدیل لار کې مریض شولو او حتی کې چې د مرض موت په مرض سره نو ورسره مرګري وسوک دي دوه کسه نصرانیان دي. نو دې دوړو نصرانیانو ته ضرورت دی. وی ورته ویلي چې وروره تاسو دوړه به زما وصیان شئ. وصی دې ته ویل کېږي لکه د یو بل چا د مالونو متولی شي. چې ورته وی طالبه وصی. نو دې دوړو ته تاسو به دوړه زما وصیان جوړ شئ. دا زما مالی تجارت که زمور شوم ما بدل ته حق کوي او زما مالی تجارت ته دا تاسو ځان سره مدینه ته ویسي، زما ورثه دی بچی دی وته به وسپاري. هغه ورته ویل چې بس ټیک ته. اشتیام داسې وشو، بدل وفات شو، خخ شو، هغه کلی کړه کې شو مش. دی دوړو نصرانیانو د هغه په اوخ باندې یا په ارسی باندې چې هغه مالی تجارت سامان د مدینه ته راوړو. خو حقیقت دا چې دی سامان پوره را ورسولو. په دې سامان کې دننه یو جامو د سپینو زرو او پاکی د سرو زرو میخونه ورشوي وو. دا جام دی دوړو نصرانیانو د دې سامان نه پټ کې نوري سامان امانت راوړو. مدینه منورې ته سامان راوړلو. د بدیل ورسو ته ویلي چې هغه ستاسو بدیل دی، الله مغفرت وکړي، هغه مور شو لاره کې خخم کې او دغه سامان دې درس واخلي. هغه ورسو چې سامان وسپړلو. دا قصه باندې ځان خشدو متصرف وي چې ته ترجمه ګرانه ده. کله چې سامان وسپړلو نو سامان کې هغه خط پیدا کی، په هرڅ هغه خط چې پیدا کینو خط را واخستو، اچھا بس دغه کولو یو شی به الته بیلولو. دا ټول سامان چې څه په خط کې لیکل شوی پورو او چې وی کتلو نو په خط کې دلته لیکل دي چې د سپینو زرو جام چې د سرو زرو میخونه په وهل شوی دا مې هم په دومره پیسو اخسته، قیمت هم لیکل. کله چې دا ورسو وکړو نو جام نشته. نو دا وارثان د بدیل راغله او رسول علیه الصلاۃ والسلام چیرې زمونږ دغه سړی چې مشوي د تجارتي سامان دي دوه نصرانیانو راوړي دي، خو سامانی پوره راوړي او جام پکې نشته. نصرانیان راوغختل. نصرانیانو ته ویلي چې دې کې یو جامو فهرست کې. نصرانیانو ورته ویلي چې بالکل من جام نه خبر نه یو. د بدیل ورسو په داوا وکړه چې زمنګ په دې سامان د مړی کې یو جام تاسو اوچت کړي. هغه دوړه نصرانیان څنګه شو منکر وای منګه نه دی اوچت کړي. د بدیل ورسان
مدعیین شو کنه شو هغه دواړه نصرانیان مدعلیهم شو کنه شو عبارت کو مدعی مدعلیه صحیح کوا د بدل ورسو په داوا وکړه چې زمونږ د مړي د سامان نه تاسو جام پورته کړي داوا شو کنه شو هغه نصرانیان ویلي چې موږ نه دی پورته کړي نه منکر شو کنه شو او ستا قانون د شریعت د چې البینه المدعی والیمین علما نو قسم بچاته متوجه کیږي منکر ته منکر څوک دی دواړه شابسي دواړه نصران رسول الله مبارک را وستل مازیګر منځ نه ورستو د باری کټیم دی ملائکه بدلیږي دا وخت کې سنره پری وځي سړی ریګم ویل چې تاسو قسم وکړئ پتا شو داوا د جام ده هغه سره غواهانه سم نشته دي نو بس تاسو منکر قسم وکړئ ولې من ولا منن کړه قسم دې قسم وکړي ویل چې دین سورانانو وې زمنګ د پالا قسم موږ د الله د غواهی نه پټو چې موږ د جام نه خبر بس ختم شو خبره چې ختم شو قسم وکړي مداله هو نو خو چې پینشته دي خبره خورا شو سوش پی ورځې تیریږي د بودل د ورثه مکه مکرمه ته لاړ مکه مکرمه ته لاړ بازار کې سړی ګرځي کنه چې سړی زیات راشي نو بازار کې ګرځي د زرګر دکان ته ورته د زرګر په دکان کې پاس یو جام دی د سپینو زرو او د سرو زرو میخونه پیول شوی دي نو دوی خپل ته په هرڅ کې قتل او خط کې نو زرګر ته شو السلام علیکم زرګر ما یو دا جام د کله خسته نو دا خو د لاندو شپو کې خسته وېخه چانه دی خسته وې دا خو مې د دوه نصرانیانو نه خستم دغه دوړو کسونو مونږه واخسته ادیب می بداو تمیمی داری دی خلکو ورته ویل د بودل ورسو وې زرګر ماما جام زمنګ دی خیر دې ته به حساب پوره کیږي خو جام ونه خوځي دوباره راغله د بودل ورسه بیا رسول الله مبارک ته دا زوړ کیس راته ځکه ورته ویل چې یا رسول الله نصرانیانو خو قسم وکي چې موږ جام نه خبر جام خو دې دواړو الته په مکه کې به زرګر خرڅ کړي کنه او زرګر سره په دکان کې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا نصرانیان راوخت نصرانیانو ته ویل چې وای جام خو ته په مکه کې پیدا شو تاسو خرڅ کړي اوس نصرانیان څه وی ویلي او بالکل دا جام دی بودل چې کوم مرشوي کسته د موږ باندې خرڅ کړو الکه پرونی څه ویلي موږ نه خبر نن څه وی په منګي خرڅ کړو او نو په منګي خرڅ کړو بس منګه څه کال ته په مکه کې خرڅ کړي چې دین نصرانیان ویلي چې منګ باندې خرڅ کړو دی بودل د بودل وارثان منکر شو وې زمنګ دی مړی پتان تاسو دا جام نه دی خرڅ کړی که پتا چې خرڅ کړی نو پارس کې وړي لیکلو خدای ته به پیچلی پکښ کړی وکنه نصرانیان اوس مدعیان دي ګور ورته هغه دې تشي داوا وکړه اشترا دا خستلو او د بودل ورسه اوس منکر دي دي کنه دي چې تاسو نه دی خسته سوکو نو نصرانیان چې شول مدعیان د بودل ورسه چې شو مدالهما ولیمین علامن انکره التخوس دغه د نصرانیانو سره غواهان نشته کنه د اشترا لپاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بودل ورسه ته ویلي چې تاسو لمبر د قسم دی وستاسو منکرې نو د بودل ورسه راغله قسم وکي چې زمنګ دی پالا قسمی چې زمنګ دی مړ سړی د انجام نه دی خرڅ کړي او کته دی د قسم په کوم حساب سره کولو دوی ګوره قسم په د حریصه د خط په حساب سره کولو چې خط کې جام لیکل شوی نو کدا جام خرڅ کړي وي نو خو به ویل ته څه کړو چې لپاره کړي به وکنه اخو په کیو نو په دې حساب سره قسم وکړي چې دا جام زمنګ سړی خرڅ کړي نه دی نو چې ویل چې نه دی خرڅ کړي نو د بودل د ورثو د قسم د وجنه د نصرانیانو چې کوم زړه قسمونه پرون کړي او قسمونه رات شو او اشته د بودل د ورثو د پاره د هغه دوړو نصرانیانو نه د جام تاوان واخیستل شو مسله وګټله کوي نه ګټله نه ګټله کنه دا قصه په دې ځای کې ذکر کیږي نو دې کې به سوچ کوی مسله د مدعی مدلهه په کې پیژنې په اول ځل باندې نصرانیان مدعی دي مدعلیهم دي او د بودل ورثه ور باندې شي کوي داوا کوي په دویم ځل باندې نصرانیان مدعیان دي چې موږ خسته دي او د بودل ورثه شي دي منکر دي اولې مینو علامن دغه صورتونو کې قسم ذکر راغلي چې گواهان خو نشته اسیم پوي پینوش واسترجمه تا ګوره اې دې ایمان والو شهادت بینکم دلته به تاسو ترجمه څنګه پښتو کې زده کوئ د شهادت دلته څه معنی
دې پښتو کې دا معنا شهادت بینکم وسی ګرځول ستاسو په منځ کې دلته شهادت په معنا د وسی جوړولو دی ځکه چې څوک ته وسی جوړ کې خوستا په کار او په خبرو باندې گواهی کنه لکه ابو دیل چې نصرانیانو ته ویل دا زما مال ورساو ته ورسوي نه دغه دوه نصرانیان گواهان شو کنه وسیان دي شری وسی جوړول ستاسو په منځ کې اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي او تن ستاسو ته مرګ حين الوصیه په وخت وصیت کې اثنانی نستاسو وسی جوړول به څو کسانی اثنانی دوه کسوي یعنی د دوه کسونو به وسی جوړه زواعد منکم چې دوه کسه دلان استاسو نه منکم او اخران من غیرکم دې څه معنی چې منکم او اخران من غیرکم دې یو معنی ده چې منکم ستاسو خپلوانی او اخران من غیرکم یا ستاسو خپلوان نه مطلب سرنی خلک بلا معنی منکم چې ستاسو مسلمانانی او اخران من غیرکم یا غیر مسلمانانی مطلب د لکه بل دین والا دي لکه ته خدای دوړه نصرانیان خو مسلمانان نه و ان انتم ضربتم فی الارض کتاسو سفر کړي او پزمکه باندې فاصابتکم تاسو رسیدلې مصیبت الموت مصیبت مرګ یعنی په سفر کې روان یو مرشوي بریشوي نو دوه کسه وسیان جوړ کا دوه کسه وسیان خدا کې دي اتفاقی دی ګوره چې په سفر کې نو که په سفر کې نه به ته وسی جوړولې شي استاده خیر کوم قید دی اتفاقی دی خا دوه کسه وسیان جوړ شو هغه دوه نصرانیان بودیل مر شو او هغه د بودیل ورساو وای هغه دوه نصرانیان د بودیل مال راوړو چاته ورکه ورساو تا هغه څه سره ځین کې کینوا باغی کې څه نه درکه شو جامه نو تحبسونهما اوس به دغه دوه کسه وسیان چې دي دوی به تاسو را بند کوي من بعد صلات ورسته د منځ د مازیګر نه د مازیګر مونږ د باریک ټیم دی استاد ښه دې خصوصیت ذکر کوي چې دا وخت ډیر خطرناک وخت دی ملائک په کې بدلیږي د ورځې زی او د شپې والا راځي دې ټیم کې اعمال بدلیږي کنه د ملائک د لیکون کې ملائک د اعمالو بدلیږي نو دوه کسه چې دا وسیان قسم کوي څه خلبي فیقسمان بالله دوی به قسم کوي په الله باندې ان ارتبتم کستاسو پکې شکی طالبہ په دې عبارت کې تقدیم او تاخير دی ان ارتبتم فیقسمان ان ارتبتم کستاسو په شک پیدا شو لکه په دې باندې شک کنه چې جامع اوچت کړي نو بیا به دا دواړه قسم کوي دا وسیان څه خل قسم وکي لا نشتري به ثمنن وای بچ موږ نه خلو په خپل قسم باندې پیسې یعنی موږ د دنیا د پر خپل قسم نه کوو ولو کان ذا قربا اگر کدا مشهود له زمون خپلوانی اگر کدا مشهود له څنګه خپلوانی او وای بچ ولا نكتب شهادت الله مې بچ موږ نه پټو گواہی د الله تعالی ان اذا من الآثمين یقینا موږ په دغه وخت کې ګناګارونه یو ها رښتیا قسم هغه دوړو وس نصرانیان وکي چا قسم وکي طالبہ نصرانیانو قسم وکي او فکر دا چې جام خو نوش جان شه نو مکه کې خرڅ کې ورسته چې د دې بودیل ورساله مکه کې جام پیدا کې نو دوی ته اطلاع او خبرداري وشول چې هو د مکه نه یو نصرانیانو خو موږ ته کوم قسم کړو د شیو د دروغو اوس عبارت تا ګوره فإن عثر کچیته اطلاع وکړي شي کچیته خبر حاصل کړي شي خبر او اطلاع حاصل شي على انهما چې دغه دوه وصیان چې د قسمونه کړي دي استحقا اسمه دوی خو چې د مستحق د ګناه جوړ شوی دي مستحق د ګناه څه معنا ده قسمونه په دروغ کړي مستحق د ګناه څه معنا ده په دروغ قسمونه کړي نو اوس به څه چلو شي چل به دې وشي استحق اسما ډیره خمانه کړی دا و اکتسب فعل الاسم وهو القسم على الكذب اکتسب فعل الاسم و د ګناه کار کړي ای ګناه کار څه شه دي قسم په دروغه نو فآخران يقومان مقامهما فآخران اوس بنو دوه کس نور یعنی او دوه سړی نور یقومان ودریږي مقامهما په زید دي دواړو دې دواړو نصرانیانو په ځای باندې به اوس دوه سړی نور ودریږي دا دوه سړی نور به څوک طالبہ من الذين دا هغه کسانو نه به استحق عليهم چې دعوه د حق پیښ شوی دا په دوی باندې اوهو دا ځای وسنګ لګي دی عبارت نه ورته ښه دا دوه کس اخیرنی دا د بودیل ورسه دي کنه دا به د اولو په ځای ودرېږي الاولیانی چې کم قریب دي امړی ته الاولیان جمع د اولاد تسنیه د اولاده تسنیه د اول نه ده الاولیان څه معنا چې کم نزدیک قریب خلک دي مړی ته
نو په یقسمانی دا ورستنی به گواهی وکي بالله په الله باندې چې لا شهادتونه زمون گواهی احق رښتیا د من شهادتهم دا غوي د گواهینه او وای چې موږ ظلم نه کوو په دې وخت موږ مظالمان یو ها به تر ورشپی فآخران یقومان دو کسبای دو سړي با نور ودرېږي مقامهما په زید اغا دوو زړو هغه وسیان چې کوم نصرانیان دا ورستنی دوه کسب څوک طالبہ من الذين د هغه کسانو نه به استحق عليهم چې دعوه د حق شوی په هغه باندې هدي څه مطلب دعوه د حق شوی ګوره طالب جانا هغه دو نصرانیانو چې ویلي چې موږ دا جام ته په پیسو اخسته وو نو د بدل ورسره منکر وکنه ها منکر و نو چې هغه دوا نصرانیان ویلي چې موږ جام ته په پیسو اخستیو او د بودیل ورسره منکر و نو چې د بودیل ورسره منکر و نو اوس پم دې د بودیل په ورسره باندې قسم حق شو کنه شو دوی به قسم کوي کنه نو وګوره خو ثبت الحق عليهم ثابت شو حق د قسم په دوی دا دوه ورستنی هغه کسان دي چې قسم ثابت شو ور باندې حق د قسم استحق عليهم څه معنا ده ثبت الحق عليه چې ثابت شو حق د قسم په دوی باندې هغه دوه نصرانیانو چې ویلي چې موږ جام په شي خسته په پیسو ما خسته او دا د دې بودل ورثه چې وچشو انکار وکي نو د بودل په ورثه او قسم حق دی کنه نو خو ځکه دا و چې دا دوه کس ورستنی هغه څوک دي استحق عليهم چې په دوی باندې داوا د حق وشو چې یعنی اوس تاسو باندې قسم اوس پکار دی چې وی کوي نو ځکه څنګه مو داوا کوي چې موږ جام په بیا خسته تاسو نه منئ ثبت الحق عليهم ثابت شو حق د قسم پچا پدې الله دې کې په عبارت کوشي وستې ګوره سم کافیه مسلمانون عبارت ته چې شادو مسره ونه لګنه لګي ودرېږي بدوا کسه د هغه چانه استحقا چې تاوه د حق شوی علیهم په دوی باندې چې دا د بودیل ورسو باندې حق ثابت شو حق د چی شي په ثابت شو حق د قسم خدا ورستنی دوه کسه چې د بودیل ورسو ودرېږي او قسم کوي دا به کوم شي خلکی الاولیانی چې دا به قریبی دی مړی ده فیقسمان قسم بکی پالا وای بچ زمون گواهی ډیره رښتیا د دې د گواهینا و ما تدینو موږ زیتین کو او موږ په دې وخت کې ظالمانیو ذالکا اوس دا حکم شرعي کم حکم طالبہ د بودیل ورسو چې قسم وکي وی ویل چې دا جام زمون مړی په دې نصرانیانو نه دی خرڅ کړي دا دویم قسم سره د نصرانیانو زور قسم مات شو کنه شو رد شو کنه رد شو اوس دې حکمت بیانې چې دا سلسله څنګه د سراله چې اول نصرانیانو قسم وکي به د بودیل ورسو قسم وکي دا دویم قسم کې حکمت څه دی دې کې رب العالمین دې حکمت بیانې حکمت دې بیانې چې ګوره په دویم لمبر قسمونو سره چې ګړومبني قسمونه مات شي نه دا به د دنیا خلکو ته درس شي چې ګوره د دروغ قسم مونږ کې کنه به د قسم مات شي د دروغ قسم مونږ کې کنه به د قسم رد شي نو بیا به خلک یا د دین یریږي چې قسم مرد نشي نو په دروغه به قسم نه کوي یا به الله نه ویریږي نو په دروغه به قسم نه کوي دې حکمت شو دې شو ګوره ورته ذالک دا حکم شرعي چې مذکور تاسو واوریدو ادنا دا نزدې د وس ایتو چې دا گواهان براتل کوي د دین ورستا به شهادت په گواهی خپل باندې علا وجهها په خپل طریقه یعنی دروغ به پکې نه وای په خپل طریقه ګوره ګوره دې سره لګي باراتو لګوا اما خوفا من الله اما دې او نه مخې ولګوا اما خوفا من الله دا شهادت په خپل طریقه باندې ولی کوي اما خوف من الله نو یا خو به د الله نه یریږي او یخافو ان ترد یا با د دین ویریږي چې واپس بکړي شي ایمانون قسمونه بعد ایمان مرسته د قسمونو د دوینه د دې رب ورسره چې کدروغو قسم کوم بیا به می قسم رد شي ودلی د نصرانیانو قسم د بدل ورسو د قسم سره چی شو مردود واتقوا الله تاسو ردلانه کوي او تاسو پوښښ الله تعالی والله ولا پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نور کوي قوم فاسقان نه فرمانو ته توفیق نور کوي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب دی پاسنی آیت باندې الله تعالی کی تاسو دوړتون باندې پوښی ویستای پیچیده ترجمه ده خو غالبا چې کېدې شي کڅ کسانه شوی نو دا ډېر ښه مخکې سره وسره بات ورکا دی مخکې آیت کریمه کې په دې مخکې آیت کریمه کې ذکر د قسم په الله وشو
نو اوس وای چې په الله به د دروغ قسم نه کې، ولې ځکه چې الله علام الغیوب دی، بیا به د دروغ قسم راښکاره کی او به شرمېږي. الله څنګه دی؟ علام الغیوب دی، د دروغ قسم به د ښکاره شي او به شرمېږي. یوم یجمع الله الرسل، په هغه ورځ باندې چې الله راجمع کوي پیغمبران، فیقول ورته به وایي چې ماذا اجیبتم، څه قبولوالی شوی ستاسو، ماذا اجیبتم، څه قبولوالی شوی ستاسو. پیغمبرانو ته به الله وایي تاسو څنګه قبولیت شوی دی، چا قبول کړي امتونو ستاسو خبره منلې. قالو پیغمبران به ورته وایي چې لا علم لنا، موږ سره علم نشته دی، انک انت علام الغیوب، یقینا ته چې یا الله پاکه ښه پوهې په پټو څیزونو باندې. الله پیغمبرانو ته وایي ستاسو څه قبولیت شوی دی، پیغمبران وایي لا علم لنا، موږ ته خو علم نشته، موږ ته علم نشته. دا پیغمبران څنګه وایي چې موږ ته علم نشته؟ په دې باره کې د ابن جریج قول، امام قرطبي، ابن کثیر، تفسیری مدارک هغوی داسې نقل کړي چې دا پیغمبران چې ورته وایي چې لا علم لنا، د دې یو سوال ته نه جوړ کا، پیغمبرانو موږ ته علم نشته، ولې پیغمبرانو ته علم نه و؟ پیغمبرانو ته خو علم و چې چا خبره منلې او چا نه ده منلې. زمونږ رسول الله مبارک ته ښه علم و مکه مکرمه کې چې ابوبکر صدیق منلی او ابو جهل نه یې منلی، پاتې وکه نه به ورته. الله ورته وایي چې څه قبولیت ته شوی دی، وایي موږ ته علم نشته. ولې ورته علم نه و؟ ورته چې چا منلی دی هم ورته معلوم دی، چې چا نه دی منلی هغه ورته نه دي، هغه ورته معلوم دي. نو اوسه جواب کوه چې ما لږ مخکې الفاظ ویلي. قرطبي، ابن کثیر، مدارک د ابن جریج قول نقل کوي، وایي د دې پیغمبرانو د جواب مقصد دا دی چې لا علم لنا بما احدثوا بعدنا، لا علم لنا بما احدثوا بعدنا، موږ ته علم په هغه څه نشته چې د خلکو زموږ نه وروسته څه پیدا کړي دي. مثلا موږ خو مړه شو، رسول الله مبارک وفات شو، د رسول الله د وفات نه وروسته خلک ورته شو که نه شو؟ ابوبکر صدیق ورته د جهاد اعلان نه وکړی، مانعین د زکات وکړه نه و، زکات یې نه ورکولی، زکات نه منو موږ. نو پیغمبر چې مړ شوی دی بیا وروستو چې خلکو څه احداث فی الدین کړی، عیسی علیه الصلاة والسلام لاړو اسمان ته پورته وختلو، خلکو احداث فی دین وکړي، دا د الله زوی دی. نو وای لا علم لنا بما احدثوا بعدنا، موږ سره علم نشته دی په هغه باندې چې د خلکو زموږ نه وروسته څه په دین کې پیدا کړي دي، په دین کې پیدا کړي. او دا خو رښتیا خبره ده کنه، د بخاری شریف حدیث دی. یا لکه طالبه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر په خوا کې به ولاړی، او د نبی رسول الله د حوض کوثر خي طرف ته جهنم لار ده، چپ طرف ته ده، خي طرف ته جنت لار ده، او ګس طرف ته چپ طرف ته چې دی د جهنم لار ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي وې زه به وګورم چې زما د حوض کوثر ته چپ طرف ته به څه کسان جهنم ته رواني، او زه به پیژنم. وې زه به आवाज وکم چې اوسای حبی، اوسای حبی، دا خو ما صحابه دي کنه، دا خو ما سره په اسلام کې وو. ملائکه به د خلک روان کړي، پولیسو غوندې مټې پیړولې جهنم ته. هغه ملائکه به رسول الله مبارک ته आवाज وکړي چې انک لا تدری، انک ما احدثوا بعدک، پیغمبر ته پتی نشته دی، ته خو مړ شوی دی، چې دی خلکو ستانه وروسته څه وکړه، دا خو مرتد شو، دین اسلام یې پرېښودو، ما احدثوا بعدک. نو چې کله ملائک نبی علیہ السلام ته و چې انک لا تدری ما احدثوا بعدک، چې ستانه وروسته څه کړي ته په هغې نه یې پوه. نو ځکه صحابه د پیغمبران جواب کوي چې لا علم لا نه. نو چې کله ملائک نبی علیہ السلام ته دا خبره وکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي وې زه به ویم چې فسحقا سحقا لمن غیر بعدی، فسحقا سحقا لمن غیر، تبا دي شي، هلاک دي شي، هلاک دي شي هغه چا چې زما دیني زمانه وروسته مغیر کړي. تاسو په دې پوه نه شوئ. او بل جواب زاد المسیر کړي. زاد المسیر جواب دا دی لا علم لنا بجميع افعالهم، لا علم لنا بجميع افعالهم اس لا نعلم ما كان بعد وفاتنا. پیغمبران بوې موږ ته د دې خلکو په ټولو افعالو علم نشته، ځکه چې زمونږ علم نشته چې کله موږ وفات شو چې خلکو څه وکړه. خو یو بهترین جواب دا دی مولوي صاحب قرطبي کړی دی، هغه داسې دی چې الله پاک د پیغمبرانو نه پوښتنه کوي چې ماذا اجبتم، ستاسو څه قبولیت شوی دی، یعنی د خلکو په تاسو ایمان راوړی. نو ته رښتیا وایه اوس طالبه چې ایمان د جوارحو فعل دی که د قلب؟ ایمان د جوارحو فعل دی که د قلب؟ د قلب دی.
الله پاک تاسو کې پیغمبرانو ته وی چې تاسو ته اجابت شوه دي خلکو پتا سو ایمان راوړې کوم کې نه دی راوړې پیغمبران څومره خسته جواب کوي لا علم لنا من سره علم ول علم نشته ځکه د ایمان تعلق د قلب سره دی هلکه د ایمان تعلق ده او موږ ته د خلکو ظاهر ښکارې دو خو زړونه راته نه ښکارې دو او د زړونو باندې زمونږ علم نشته دی نو د زړونو په باندې علم د چا دی ځکه ورپسې جمله کې وای انک انت علام الغیوب پټو نه هوته خبره دا جواب یې خپل دی د مزدار دی قری جان پیغمبران ته الله وی چې تاسو اجابت څه شوی دی تاسو باندې خلکو ایمان راوړی دی پیغمبران وی چې لا علم لنا لا ایمان خود زړه سره تعلق ساتي هغه علم خو موږ ته نشته دی چې د دوی خلکو په ظاهر په خسړې ممونځم کوي روجي به مې غټه ګیره به مې پټکې به په ساري خو زړه کې هو ایمان خود زړه کار دی زړه خو پټ دی کنه وی لا علم لنا موږ سره د زړونو د ایمان علم نشته دی ځکه چې انک انت علام الغیوب او رسته جمله مو سره ولګیدا نه خسته جواب کړي بحری محیط هم دا نقل کړي نو د دې تفسیر باندې تاسو پوه شوي دلته مولوی صاحب یو بل تفسیر هم شته دی نه جلالین شریف هم کړي هغه د تفسیر کړي دی چې دا پیغمبران چې ویل علم لنا دا د وجه د دین چې دوی باندې hebat راشي غبراو شي الله ورته ما وجبتم پیغمبران به ټول غبراو شي چې غبراو شي په hebat کې راشي نو وای بچلا علم لنا واه علم نشته خو مفسرین وی دا جواب کمزوري دی دا ځکه کمزوري دی چې ته وای چې پیغمبران غبراو شي الته خو قرآن فیصله کړی دی چې لا يحزنهم الفزع الاكبر پیغمبران چې دی غلوی غبراوی نه بدی په امني وتتلقاهم الملائکه دې استقبال کې ملائک ولاړي ته څه څه چې ته غبراو دي الله فیصله کړی چې لا يحزنهم الفزع په غلوی او په غورز باندې بده لوی غبراوت نه د پیغمبران په امني نو چې په امن شنو به hebat کم ځنه نه نه به د علم نه څنګه وسره دا جواب صحیح جواب نه جواب ما مخکینه چې مخکې وکړو الله دې وکي په شوي استای خو دې جملې نه یو مسله ثابتېږي ا مسله دا ده چې ټول پیغمبران الله څخه خبره ټوټال एकदम چلی یو لک چلی زره ده کم د دې ټول په دې لا علم لنا کې د دې خبرې اثبات وشلو چې پیغمبرانو سره نه غیب نشته خلاص شو د لا علم لنا څه ټول یو جواب دی بس خپل د تفسیرو کې دی وکړه چې موږ سره علم غیب نشته دی رسول الله ته ملائک وای قیامت کې ورته حوض کوثر په خوا کې وی لا تدری انک لا نو که رسول الله سره د غیب علم نو ملائکه به د پیغمبر بي عزت کړي چې نه کله تدری ورته پیغمبر ورته ویل چې انا علم الغیب مته چې نه کله تدری نو ملائکه په دې ایمان چې رسول الله سره د غیب علم نشته ځکه ورته انک لا تدری ما حدث بعدک مې پېنه شوې نو د دې وی جملې نه ثابتېږي چې د انبیاء سره د غیب علم بس خبره را خلاصه کا استاد چې د انبیاء سره د غیب علم نه د محمد رسول الله سره د غیب علم نه علم غیب کلی عائشه رضی الله عنها په دشته کې پاتې ده مدینه منورې ته رسول الله راځي او یوم یې خفغان تیریږي د غیب علم یې نو خزه څوک په دشته کې پریږي رسول الله مبارک سره د غیب علم وي او خود میدان ته راځي او یا مرګري شهیدان کیږي او خود ته دا هغه واقعات دي چې د دینه د دې خبره اعلان دي چې انبیاء سره د غیب علم نشته او ملائکه سره نشته ان شاء الله ځکه براشي ته به ما اوس راځي چې پیغمبرانو سره علم غیب نشته انبیاء سره نشته د علم غیب کلی د پیغمبرانو نه په انسانانو کې د چا مرتبه او چته شته دي نشته نو پیری سره شته نه پیریانو سره نشته اولیاء سره شته نشته دي مې سه 50 یم او اخوانزاده سه هیڅ سره نشته دي اس ختم شو خبره علم غیب کلی د الله رب العزت صفت ته بس اگر که زمونږ خلک دا پیریانو تم ثابتای ولال ته پیرانه ته ورغلې او مو داسې قصې وي هلکه غلې کنه لا علم لنا انبیاء خبره کې لا علم لنا د استاد پیرانو سره علم دی نو دا واقعده ساتي چې علم غیبی کلی دا صرف صفت مختصه ده چا دی الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء پیرایتونه دی په دې مسله او دا به هر ځای کې ان شاء الله د هر چا بیل علم غیب نفي کیږي د ملائکو بیل د پیریانو بیل د وروسته واقعات را رواني ان شاء الله ګوره ورته اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك دي توی تخصیص بعد التامین
دا په دی وجه چې په یوم یجمع الله رسول کې عیسی علی السلام داخل دی. خود د خصوصي مکالمه الله رب العزت بیا ذکر کوي او دې کې چې اس قال الله دی دا قال خو ماضی څنګه ده کنه دا مکالمه شوی ده کر روانه ده. اصح قول ده دی چې دا مکالمه را روانه ده قیامت په ورځ ده. کته د ماضی څنګه خو د قال راغلی کنه نو مختصر کې تاسو ویل دي چې د قیامت په حالاتو کې الله سبحانه و تعالی د ماضی صيغه استعمالي دي کې دي ته اشاره ده چې د قیامت حالات داسې یقیني دي لکه د ماضی تیر شوی زمانه چې یقیني ده. نو څنګه په کې صيغه د شي استعماليږي د ماضی. اس قال الله یا عیسی کله چې الله پاک عیسی عیسی ابن مریم ته اوس کو نعمتي یاد کزما نعمت پتا منی والا والدته کستا په مور اس ایتک بروح القدس. د دې جن ورسته بتاسو بل خبرم د سرزین کې کینوي لس قسم حاجت ذکر کیږي د عیسی علی السلام. عیسی علی السلام په لاسو شیزونو کې الله ته محتاجو. نو د دې معنا دا چې څوک په لاسو شیزونو کې الله ته محتاج دا الہ کې دی شي رب پنه سوراو دی. د اخر کې د تاسو حسابوما اس آیات تو کا کلمه چې تکلکړې په عیسی علی السلام تعالی وي بروح القدس په روح پاک سره جبرئیل امین دی تو کلم مناسبه به خبرې کول خلق سره فلم هدی تمور پغې کې وکهله نه بډاواله کې دې تحقیق مخکې تیر شوی و اذ علمتک الکتاب او چې تا ته مې خودلې کتاب والحکمت او حکمت والتوراۃ والانجیل کتاب نه او د حکمت نه جواهر القرآن کې شیخ غلام الله خان رحمه الله هغه کتاب نه قرآن اخسته حکمت نه سنت اخسته دي. ځکه چې عیسی علی السلام په اخر وخت کې زمنګ د پیغمبر علی السلام د یو امتی په حیث د دنیا ته راکېوزي نو فیصله به د قرآن او د سنت مطابق کوي. او تورات او انجیل و استخلقوا من الطين او کله چې تاب جوړولو د خټینه تخلقوا پیدا کولو دي. نو عیسی علی السلام خو خالق نو کنه نو ځکه هغه ابن کثیر معنا کوي تصویرو تصویر بده جوړولو د خاطر نه که هيئت طیری پشان د مرغی شاپیرا کې جوړولو فی اذن زما په اذن زما په امر باندې فتنفخ فيها تاب پکې کیف کول فتكون طیرا غیر نو جوړو شو لاغې نه مرغی باذن زما په امر باندې وتبرئ الاکمه جوړولو تا چې د هغه څوک چې پیدا یې شړوندو والابرص او برګي مرز والا به اذن زما په اذن باندې و استخرج الموتى او چې تار وستل مړي به اذن زما په اجازه باندې و اسکففت بني اسرائيل او کله چې ما بند کړ بني اسرائيل عن کستانه دا من استاد زرر او استاد وژني اذ جئتهم کرشتا ور تراتل کړي بل بینات په کارو معجزو باندې فقال الذين كفروا منهم كافرون د دین ویلی و چې ندي دغه معجزې د پیغمبر الا سحر مبين مگر دا جادو ښکارا ده. و اذ اوحيت الى الحواريين او الله وی چې کلمه زړه کې واچول حواریین ته او حیت دا معنی چې وحی ورته وکړه حواریین خو پیغمبران نه و. جواهر القرآن کې شیخ لیکلی دي وی اوحيت القاء في الروع بمعنى الالهام الهام دی دغه نه موږ پښتو کې دا معنی کو زړه کې میواچ ولا الله وی حواریین ته ان امنو بي چې ایمان راوړې په ما باندې زما پر رسول باندې چې عیسی علی السلام دی حواریین ویل چې موږ ایمان راوړې دي یا الله پاک ته گواشه به ان مسلمون موږ منون کې د توحید یو. اس قال حواریون کله چې ویلي حواریین یا عیسی ابن مریم و عیسی زوی د مریم هل یستطيع ربک ایا وبمنی استرب ایو نزل علینا چې نازل کې موږ ته مائده من السماء درسترخان د اسمان د طرفنا. قال ویلی صلی الله علیه وسلم اتقوا الله الله نو یریږي ان کنتم مؤمنین کتا سو مؤمنانی حوارین و عیسی علیہ السلام ته ویلی د عیسی علیہ السلام تو سلام مرګری و حوارین لکه زمنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه مرګرو ته صحابه کرام وي هغه ته حوارین ویلي. دا حوارینو د عیسی علیہ السلام نه یو معجزه طلب کړه ورته ویل چې یاره یو معجزه موږ ته پیش کا په دې شکل چې یو درسترخوان د اسمان نه نازل شي او پاغه باندې مثلا خوراکي چیزونه یخي منګي اخرو نو دا به زمنګ د پاره ستاد پیغمبري د تصدیق نخشي او چې کوم روسته خلق دي نو هغه د پاره به منګه گواهی ورکو چې ورستنی خلکو ته به موږ زیری ورکو چې داسې پیغمبر عیسی علی السلام حق پیغمبر دی او موږ ته داسې معجزه خودلې و. عیسی علیه السلام
الله پاک ته سوال شروع کې چې ربا دا خلق زما د تصدیق د پاره نخه غواړي درسترخان کای نازل کې ستا رحم وي. الله سبحانه و تعالی عیسی علیہ السلام ته ویلي چې ګوره یو قانون ور سره زده کا، څوک چې د نبی د معجزې مطالبه وکي دې سره د الهي قانون ذهن کې کینی. الهي قانون دا دی چې کدا معجزه درکم او دی خلکو بیا د معجزې نه انکار وکي نو الله وی بیا به داسې عذاب ورکوم چې چاته من په عالم کې نه ورکړي. بس نور استاسو خوخه دیجه پوری قصه دلته ختمیږي. دا چې مایده نازله شو که نازله نشوه دی برکه د مفسرین کرامو اختلاف دی، خود د جمهور علماو په نسبت باندې ابن جریر وای، امام قرطبی وای، د جمهور علماو په نسبت باندې دا مایده نازله شو، دسترخوان نازل شو، پاغي باندې غوخه، پاغي باندې خوراک، خو دوی ته دا حکم ورسره وشو چې دا به خورئ، خیانت به نه کوئ، سرقه به نه کوئ او ذخیره به نه جوړوئ. دوی چې کله دسترخوان نازل شولو نو بس دوی به تنیدستی خیانتونه شروع کړه، ذخیره شروع کړي. چې کله ذخیره شروع کړي نو د الله د حکم نافرمانی بس اماغه وچ سر وختي درس کې تیر شو. عیسی علیہ السلام ورته خیری شروع کړي، اللهم لعنهم کما لعنت اصحاب السبت. بس یا لراویلیګه په نور لعنت. نو بس خلکو نه خنزیران رو شو، خنزیرانو. اگر که یو قول مفسرون دام ذکر کړي وای چې کله دې دا خبر واورېدل عیسی علیہ السلام نه چې عذاب راځي، بس وی ویل چې موږ نه د پکار معجزه، خو صح قول دا چې نه معجزه نه نازله شوې ده. او د دې په باره کې یو حدیث هم شته، مولانا صاحب حدیث کې د دې مطابق یو خبره ده، وای چې مکی مشرکان نه جمع شو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ ته د صفا غونډې سره زرکه موږ به درته ایمان راوړو. علیه السلام ور الله پاک ته ویلي چې یا الله د صفا غونډې را تسره درکه کنه. الله پاک سبحانه و تعالی زموږ نبی ته فرمایل چې یا محمد علیه السلام کدی خوخی نزبه د صفا غونډې سره زرکم، خو کدی خلکو ایمان را نوړو نو بیا به ګوره داسې عذابي چې لا اعذب احد من العالمین. او یا بل وکا دا معجزه دي خلق نه غواړي ځکه چې د دې انجام به خرابيږي. د دې په ځای باندې با زه الله پاک ورته فرمایل د دې په ځای باندې به زه د دوی ته د توبې مخ خلاصي چې کوم وخت دوی توبه او باسي قیامت پورې زبې توبه قبلو ما. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سیده ده د صفا غونډې نه تیر شسرو زرونه، خو چې دا توبې دروازه خلاصه ده نو زمونږه د امت لپاره د توبې هغه دروازه کولاوه ده ان تر قیامت پورې د توبې د انسانانو قبلېږي. خو یو خبره ده چې نمر د پاسه نه راختلې، دویم دا چې انسان د سامرې ته نه راغلی او کنه نبی خو توبه غټیم کې نه قبلېږي. نور هر ټیم د توبې د قبلېدلو ټیم دی، د توبې دروازه کولاوه. حتی کې یو سړی هغه پارسه کې چې شعر کې وای چې گر بد صد باز توبه شکستی باز آئی کسل کرتم توبه و باسی ماته کې بیا راځه. بس د الله دربار کې توبې دروازه درته کولاوه ده. ویلی حوارین عیسی علیہ السلام ته چې هل یستطیعو آیا وبمن استعرب. دا الفاظو کې طالب جان یو سوال دی، وی هل یستطیعو آیا وبمن، نو دا حل خود استفهام د پاره دی، استفهام د تشکیک د پاره دی. نو ولید دی حوارینو لکه چې د الله په قدرت کې شک او د الله په قدرت کې شک خود اصول د کفر نه دی، نو به خود حوارین کافر و. الله قدرت کې شک کوي. د دې لپاره تاسو یو جواب دسی وکړئ چې دا حل استفهام تقریری دی، حل استفهام او حل په معنا د قد سره دی، یعنی قد یستطیع ربک، یقینا چې وسلری ستارب، یقینا چې وسلری ستارب. لکه قرآن بل ځای هل اتى على الانسان حين من الدهر، قد اتى على الانسان حين من الدهر. دویم جواب امام رازی کبیر کې جواب کړی دویم هل یستطیع ربک دا معنا هل یوتیک ربک باجابه سوالک املا، آیات الله تا درکې چې ته سوال وکې، ته چې سوال الله نه وکې درکې کني درکې.
او ځنې وی اصلا کې دا حواریین چې دا قریب العهد و د اسلام د ایمان سره نو چې سړی نوې تازه مسلمان شوی دا هغه الفاظ ټیک نه وي ابا خامخا داسې یو غړي وړي باندې خبرې کوي. آیا وبمنی استعرب چې نازل کی په موږ باندې در سرخان د اسمان نه طرفه ویل عیسی علی السلام الله نه ویریږي قالو دي خلکو ورته ویلې نورید موږ غواړو انا کولمینا چې موږ خوراکو کو دي سرخان وتطمئن قلوبنا او مطمئن شي په دې سره زړونه زمونږه ځکه چې استاد پیغمبري په صدق باندې خبرونه خو موریدلی خو چې دسترخوان نازل شنو بس مشاهده او لیسل خبرو کله معاینه ونعلم ان قد صدقتنا او چې موږ پوه شو چې تا موږ ته رښتیا ویلي دي ونكون عليها او موږ بشو په دې مایده باندې من الشاهدین للغائبین گواهی ورکون کی غائب خلقو ته. غائب ته به منګه گواهی ورکو. قال ویل عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا یا الله پاک نازل کې موږ ته سرخان د اسمان طرف نه تكون لنا عيدا چې دا شي خوشحالي او اختر لاولنا زمنګه موجوده حاضر وتا ولی اخرنا ورستنی وتا اولنا دا معنا موجوده حاضر اخرنا ورستنی و آیت من کا استا بیان خشی زما پر رسالت باندې او روزی را کې موږ ته غره د روزینه سانو نه یي. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سوئی دسترخوان نازل کا تكون عيدا لاولنا چې دا اختر شي زمنګ د اولنې ورستنیو. نو عیسی علیہ السلام د دسترخوان نازلې دل دا معجزه ته چې شی ویلي عید. نو دا هغه د پاره دسترخوان عید دی. نو یو مولا تقریر کولو نو یې زمنګ د پاره میلادي شریف عید دی قرآن نه ثابت دی. میلادي شریف قرآن نه ثابت دی ولی وای ځکه چې ګور عیسی علی السلام عیدا لاولنا نو ته دسترخوان عید دی او موږ ته محمد علی السلام عید دی. دې قرآن دی قرآن ایت ثابتېږي کنه. نو یو خبره خدا ده چې که د دنیا په تفسیرونو کې کوم تفسیر دا ترجمه چې د عید لاولنا لاندې میلاد لیکلی نو خو صحیح ده خبره او کای نه لیکله او د دې آیات په ضمن کې ته میلاد ثابته نو دا خو تحریف ته قرآن بولم. تحریف ته قرآن دی. دا کوم مفسر دا ترجمه لیکلی دا کوم مفسر دا خبره لیکلی ده. دی پښتو تفسیر وخایا د پارسی تفسیر وخایا خو تفسیر د چا تفسیر د څنګه چې تراته دا چا شنه تفسیر خې چغه تفسیرم داغه تفسیر د هغه خلکو چې یقینا هغه مسلمي په امت کې ځکه چې دې کې خو مسلسوهنی دي. نو د دین عید نشي ثابتېدلې میلاد نشي ثابتېدلې او کته ثابتین قرآن ورته محرف او تحریف کوي او کته چې نه دې کې اشاره ده دې اشارې نه زه اجتهادن معلومه منو زم چې ته مجتهد کې مقلد که مقلد نو ته اجتهاد سره سکار دی کته مجتهد نو زه اجتهاد نه منم کته مقلد ستاسو اجتهاد سره سکار دی چې ته اجتهاد کې قرآن نو دا شان ثابتې هغه شی چې د صحابه په زمانہ کې نو تابعین په زمانہ کې نو وګورئ سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب دی راه سنت لګو ګوره دا خو په ډیرو ورستانې شپږم صدۍ کې یو بدمعاش باچا یو خبيث مولا مفتی سي محمد فرید رحمه الله وګوره مقالات کې اغلی کلی دی خبيث مولا بدمعاش سره خبيث مولا دا غوي ایجاد دی بنابر هر تقدیر نو د دې آیات نو د دې شی ثابتول سبحان الله سبحان دا ظلم دی ظلم. قرآن کې یو شی اچھا خبره وي یو سړی چا واده کین پرې خود ویمانه وي سره کینوي پښتو کې نشي ثابتولې پښتو په کتاب کې د شریعت په کتاب کې خلاصه کې او قرآن خلا آسماني کتاب دی. قال الله ویلی الله پاک انی منزلها زمنا جلو مدد سرخان علیکم تاسو ته فمن یکفر نو کچا کفر کې بعدو دین ورستو تاسو فانی اعذبه عذاب ورکوم عذاب داسې عذاب لو عذب احد من العالمین چا چې عذاب چاته نه ور کړی. تاسو دې ته تلک متوجه شئ.
په دې آیاتونو کې چې اوس تیر شول د عیسی علیه السلام لس قسمه احتیاج الله ته ذکر شو. موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام محتاج الله ته شماره. اول محتاج الله ته په نعمت کې، نعمت داده ایتک بروح القدس. دویم محتاج الله پاک ته په تعلیم کې، علمتک الکتاب. محتاج الله پاک ته په حفاظت کې، کففتو بنی اسرائیلان کا. محتاج الله پاک ته په وجدان د مرګرو کې، او حیث الی الحوارین. محتاج الله پاک ته په معجزاتو کې، اللهم انزل. محتاج الله پاک ته په روزي کې، ورزقنا. محتاج الله پاک ته په بندګۍ کې، التوي کنه لا اعلم ما فی نفسک، یا الله ستا په ذات کې چې دې ز په نه پويګم. اتم محتاج الله پاک ته پدې مامورو ما قلت لهم الا ما امرتني به، ورستو بلګراش. نهم محتاج الله پاک ته په تغییر د احوالو کې، مهد او کهل، مشومتوب بوډاتوب په تل راغله. لسم محتاج الله پاک ته پدې کې چې دې زوی د مریم دی، یعنی د چا بچی دی خلا پیدا کړي کنه. تلک عشرة کامله، لس قسمه محتاجی د عیسی علی السلام د آیاتو کې ذکر شوی دا. رد په نسوارا باندې چې نسوارا وی الہ دی، نو موږ یو چوڅوک په لس قسمه محتاج د الہ کې دي. و اس قال الله یا عیسی، دا هم مکالمه په قیامت کې ده. او یاد کړه چې کله وی الله پاک عیسی ابن مریم انت قلت للناس، آیات ویلی و خلق ته او اتخذونی سیما زما مول الہین، په خدای توب سره من دون الله سوا دی الله نه. دا خبر الله پاک عیسی علی السلام ته کوي. د دې خبرې ضرورت څه دی؟ عیسی علی السلام خو دا خبره نه ده کړې، اولاته هم پاتې ده چې نه ده کړې. وې دې کې اصلا رد دی په نصارو. الله غواړي چې نصارا قیامت په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې ملزم. قال عیسی علیہ السلام بوي سبحانك پاکی د تعالی یا الله، ما یکون لی ما لپاره جایز نه ده ان اقول چې زوی مال سلی بحق، چې کوم شی ما د پاره نه دی لایق، یا کوم شی ما د پاره نه دی جایز. ان كنت قلته ندی ویلی ما دی خلقو ته، ان كنت قلته کچری ما دی خلقو ته ویلی فقد علمت یا ته پوي، تعلم ما فی نفسی، ته پویږي چې زما په نفس کې څه دی، ولا اعلم زنه پویږم ما فی نفسک، چې ستا په ذات کې څه دی. انك انت علام الغیوب، یقینا ته الله پاک پوی په پټو چیزونو باندې. ما قلت لهم، ما خو نه دی ویلي دي خلکو ته مگر هغه چې تا ما ته امر کړو پاغي باندې چې بندگی کوي خاص یو الله ته چې رب زما او رب تاسو دی. وکنت علیهم شهیدا، یا الله ز په دوی باندې خبروم ترڅو پوری چې مادوم تفیم په دوی کې وسیدل ما پزماکا کې. فلما توفیتنی، ارکل چې تواخستم اسمان ته دی پورته کړم، كنت انت الرقیب، یا الله به ته خبر علیهم په دوی باندې. عیسی علی السلام مرده که ژوندې خو هغه اسمان کې ژوندې دی او د ځمکې خلکو ته د ځمکې د خلکو نه خبر نه دی. وای زنیم خبر، ته خبرې. نو اسمان والا پیغمبرو ژوندې د ځمکې د خلکو نه خبر نه دی. وانت على كل شيء شهيد، یا لا تفارش باندې حاضر او ناظر. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا ته سوچ کوئ، دی آیات کې لک شرط او جزاء محذوفه ده. ان تعذبهم دا شرط دی، جزاء پټه ده، او دا فانهم عبادك دا هغه جزاء محذوف علت دی. عبارت به سی ولي کې ان تعذبهم فليس عليك اعتراض. څنګه ولیکا؟ ان تعذبهم فليس عليك اعتراض، یا الله کا عذاب ورکه نو پتا اعتراض وکړي شي کوله. ولی فانهم عبادك، نو خوستا بندگان دي کنه. دا دغه موضوع په جزاء علت شو کنه شو. ان تعذبهم کا عذاب ورکه فليس عليك اعتراض فانهم عبادك وانت المالك المطلق. بس ته داستا بندگان یو ته مالک مطلقی. ورپسې وان تغفر لهم، ایدی جزاء محذوفه ده. وان تغفر لهم لا يلحقك عجز بذلك، وان تغفر لهم لا يلحقك عجز بذلك. او کته بخنه کې نه داتا پورې نه پیوسته کیږي عجز. دا د څه نه د چتی بخینو ولا ته عاجزي او دغه د ځکه د ډاره بخي، لکه خلکو د ډاره وبخلو معافي کې. ولی تعجز ولی نه؟
فانك انت العزیز الحکیم. ودې لیدو واپس علت ته یقینا ته چې زور او حکمتونه والا. الله پاک ورته اوس قانون ذکر کوي وی هاذا یوم دا قیامت ورځ ده ينفع الصادقین صدقهم فیده بور کې رښتونه ته درشتیا ویل دوی لهم دوی لپاره به جنتونه وي چې بهيږي بلاندې هغې نه ولي او دوی به همیشه پای کې تل تر تله راضي به الله تعالی د دوی نو دوی به راضي د الله نه. ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده. لله ملک السماوات والارض خاص دی الله د پاره دی بادشاہي د اسمانونو د ځمکې. مخکې سره ربط ورکا مخکې دی سورته مائده کې ډیر زیات احکام ذکر شو حلال او حرام او توحید او نفي د شرک او مختلف. نو اوس وایي چې د دې صورت په دې ټولو احکام باندې با ثواب منل الته مرتب شي چې انسان عقیده د توحید ولري کنه د احکام په منلو کې ثواب نشته. لله ملک السماوات والارض اخیری کې ځکه د نتیجه مرتبه کړ. خاص دی والا د پر باچې د اسمانو زمکه د ما فيهن وما فيهن سچې په دې زمکو اسمانو کې د نو هن ضمیر اسمانو زمکو تراجی کا یا فيهن د هن ضمیر ارض تراجی کا چې په دې زمکو کې څه دي. نو بیا د دې نه معلومیږي چې زمکې هم ډېری دي لکه اسمانونه خو دي کنه نو زمکې هم څنګه دي زیات دي. او دا مسله کې ما تاسو ته ویلي د جمهور مفسرونو قول دا دی چې زمکې هم ودي لکه چې اسمانونه ودي. صرف توفیری دومره دی فرق چې اسمانونه و لاندې باندې و اسمانونه دي خو د یو اسمان نه بل اسمانه پورې فاصله 500 کاله مزل حدیث کې راغلی دی. نو اجرام منفصله دي او زمکې هم د قشن لاندې چې دی ښکته پسې ځه اوله دویمه درېیمه څلورمه اومه ځمکه زمکې دي خو البته د هغې په منځ کې جداوالی نشته دی. اجرام متصله دي. نو ځکه قرآن کې سماوات جمع راځي او ارض مفرد راځي. ځینې علما د زمکو دا تقسیم په اقلیمونو کوي وی اوس زمکې داسې نه دي چې لاندې باندې دي. اوس زمکې په دې معنا سره چې دا دنیا داسې تقسیم که برازمونه دي دنیا و اقلیمه ده و برازمه ده داسې تقسیموي. خو نه راجح قوله بل دی چې لاندې باندې زمکې ودي. د دې دپاره دلیل دا دی چې په حدیث کې راځي رسول علیه السلام فرمایي وایي که چا په دنیا کې د چا نه یو لویښ ځمکه ونیوله نو الله تعالی به دا سړی قیمت په ورځ په اوو ځمکو کې لاندې خښ کړي. اوو ځمکې ویلې هلته خښ به یې کړي. نو اوس مکه خخول خو دا معنا ده کنه اوس مکه ورته غاړه کېچي نو چې غاړه کې ورته چې خخې به پکې کنه نو خو مکه فلان دی کنه. نو دا دی دلیل دی. وهو على كل شيء قدير او على پارش باندې قدرت لرونکی دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك